الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. عزتمندو ما چې کوم آیات کریمه ولست دا د سورت ابراهیم اخرنی آیات ده 52 نمبر آیات ده. په دې آیات کریمه کې کریم رب په څلورو طریقو باندې د قران کریم عظمت شان ذکر کړی ده. دو طریقې به ان شاء الله نن تاسو ته وایم. الله کریم فرمایي چې هاذا بلاغ للناس، دا قران کریم په اسم اشاره سره الله ذکر کړی چې دا قران کریم چې کوم مارا لګل بلاغ للناس، د ټول انسانیت لپاره د تبلیغ کتاب دی. مولا به دعوت په څه باندې کوي؟ تبلیغي به دعوت په څه باندې کوي؟ مسلمان به دعوت په کوم کتاب باندې خلکو ته دعوت ورکوي؟ هاذا بلاغ للناس، دا قران کریم دا د تبلیغ کتاب دی، دا د دعوت کتاب دی چې قومونو ته او ټولونو ته د قران کریم په واسطه باندې دعوت وشي او خلق د الله دین ته د قران په واسطه باندې راوبلل شي. عزتمندو دا ډیر لوی شان الله پاک د قران کریم ذکر کړی دی چې مسلمانه ګوره مولا صاحب دعوت کتاب ګوره د قران کریم وګڼه، د قران نه بل کتاب نشته. ځکه الله فرمایلی دی چې هاذا بلاغ للناس. د دې وجه نه عزتمندو چې مسلمانانو د ذلت سبب یو دا دی چې دوی دعوت پرې دي، دعوت پرې خودل دا د مسلمانانو د ذلت سبب دی. او دعوت یا یو محدود فکر د دعوت ساتل سمانه، یو څوک تدریس کوي نو هغه ټول دعوت دی ته وایي. اگر که تدریس کول دعوت دی خو ټول دعوت خدا نه دی. یو څوک هغه امامتی کوي هغه ټول دین او دعوت هم دې کار ته وایي. یو څوک تبلیغ ته وځي هغه ټول کار د دین همدا ګڼي. نو دا چې د مسلمانانو د ذلت سبب دی چې ټول په ټوله دین ته نه متوجه کېدل او دعوت په غټه کې پرېښودل، دا د ذلت سبب دی. د دې وجې نه چې څومره انبیا علیهم السلام دنیا ته راغلي دي هغوی دعوت طریقه څه وه؟ ولسونه دا د الله دین ته رابلل، ولسونه قومونه او خلق د ګمراهیو نه بچ کول، د بېدینۍ نه بچ کول، هغوی د هر قسم فتنو د شرونو نه د هغوی ژغورل، دا د انبیا علیهم السلام دا وظیفه وه، د هغوی دا کار چې څومره کافران او تاسو باندې کوم غلط نظریات تحمیلوي، د دې مقابله کې چې ملا دعوت شروع نه کړي او په قرآن کریم شروع نه کړي نو موږ به همیشه دپاره همدغسې د پردیو د نظریاتو ښکار کېږو. څوک به د کمونیزم د نظریاتو ښکار شي، څوک به د لیبرالیزم، څوک به د هیومنیزم، څوک به د نشنلیزم، څوک به د رشنلیزم او څوک به د ګلوبلایزیشن، څوک به د نورو باطلو نظریاتو افکارو چې څومره اسلامي ټولنې ته د کفارو وارد کړي دي او مسلمانان په ګمراه کوي او بېدینه کوي. او په ټولو کې غټه د دې زمانې غټه فتنه چې د دیموکراسي ده. دیموکراسي معنا د خلکو حکومت، د خلکو د طرف نه په خلکو باندې، دا د خلکو حکومت او نظام دا خو د الله وي. ان الحکم الا لله، الله په حصر سره ذکر کړی دی چې د الله نه سوا د بل چا باچهي حکومت دا فیصله دا چلیږي نه. نو ولې د دغسې شیانو ښکار کېږو مونږ داسې نظریاتو افکارو چې کله مونږ د الله کتاب ته رجوع ونه کړو او کله مونږ دعوت پرېښوده بیا به د هر چا د یو غلطو نظریاتو ښکار کېږو. نو علماو ته پکار دی، دعوتګرانو ته پکار دی، علماو ته پکار دی چې ځان نه دعوتګران جوړ کړي
او دعوتګرانو ته پکار دی چې د دعوت کتاب قران کریم وګڼي او د قران په طریقه باندې د قران کریم چې کوم منهج او نهج د دعوت کړی دی په هغه طریقه باندې باید دعوتګران دعوت وکړي. او بل خبره دا چې الله پاک دویم عظمت شان د قران کریم الله دا ذکر کوي چې ولینذروا به. دا قران کریم چې دا د ګوره انذار کتاب هم دی، د دعوت کتاب هم دی، دا د انذار کتاب دی چې خلق د آخرت د عذابونو نه يرول، د قبر د عذاب نه يرول، د ځان کدل د سختیو نه يرول، د مرګ نه يرول. دا د قران کریم په واسطه باید وشي. انذار کتاب قران کریم دی، خلق ته د یری ورکولو کتاب دا قران کریم دی. په سورته کهف کې الله هم دا خبره ذکر کړه، الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا.